أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. دغه آیت کریمه شان نزول داو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ د یهودو یو بازارو بنو قینقاع قبیله ولا د زنه پکې بان کوئی چې د کومې ضرورت نه نو د یهودو یو بازارو د بنو قینقاع قبیله ولا هغه کې یو ځای کې ودرېد، مسلمان هم ارجمع شول، یهود ارجمع شول او درنګې نصارا هم ارجمع شول. نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته کې بیا د توحید خبره وکړي، د قیامت د رسالت وغیرہ وغیرہ، او درنګې مؤمنینو ته او دا د بدر د واقعې نه بعد نو چونکې د بدر واقعیت تازه شوی و، د هغې کامیابۍ نه بعد نبی علیه السلام د نورې کامیابۍ او بشارتونه مسلمانو ته ورکړل، پیشنګویي وکړي چې مسلمانو تاسو ته ان قریب الله پاک د قیصر او د کسرا د دغه ملکونو فتوحات په هم در نصیب کړي. هغه وخت کې قیصر او کسرا روم او ایران، د کسرا د فارس چې کوم بادشاه د هغې لقب وو او قیصر د روم د بادشاه لقب وو، لکه دلته کې وزیر اعظم میتی نو ما به د هغې نه وه. درنګې فرعون د موسی علیه السلام په وخت کې چې کوم و دا د دې نوما نه وه، هر بادشاه ته به فرعون ویل شول. مصعب بن ولید د هغه نوما وه، د موسی علیه السلام وخت کوم فرعون چې به هر حال نبی علیه السلام د دغې ملکونو بشارتونه پیشنګویي ورکړي چې دا به الله در باندې فتح کوي، او هغه ډېر مضبوط ملکونه و، چای تصور نشه کوی. بیا مسلمان هغې وخت کې کمزوري و، ایران چې و داسې نه و، فارس مخکې ورته ویل شول، ابوظبي، مسقط، بحرین وغیره دغه علاقې هم دا د دې سره ټچ وي په هغه وخت کې، دوحه دا علاقې وې سره ټچ وي. نو په دغه ځای کې منافقینو هغې بیا مسخري شروع کړي چې کسه که نه وې ته هلته کې ناپوهو کسانو سره جنګونه وکړل، هغې نه یې وګټل. اوس د قیصر او د کسرا د روم او د فارس خوبونه چې دي هغه ویني، نصارا هم دغه کهکهې ولګولې. الله جل جلاله دا آیت نازل کړه، قل اللهم مالک الملک. پیغمبر دا ورته وایه چې الله مالک دی بدشي هغه ته، او چاته بدشي ورکړي، د چا نه اوخلې، چاته عزت ورکړي، او تسلی هم پکې نبی علیه السلام ته دو چې کچیرته د کسان دی تو مخالفت کوي، د دوی په مخالفت باندې ورته غمجن کېږي نه، ویلې ځکه چې د عزتونو او د ذلتونو مالک الله جل جلاله ده، د بدشاهتونو ورکولو او د بدشاهتونو خستلو مالک الله جل جلاله ده. درنګې د دغې آیت مې د سورې مخکې فضیلت هم بیان کړی، نو نن هم مجموعه ډېره د هغې زه بیا یاده کوم، چونکې دا آیت چې د داوې سره تړله ده. یو سوره فاتحه نبی علیه السلام فرمایي، او درنګې آیت الکرسی، او د دغې رکو نه مخکې رکو کې یو آیت ته شهد الله انه لا اله الا 18 نمبر آیت یو آیت ته، او دوا دا آیتونه قل اللهم مالک الملک 9 تر دې ترزق من تشاء بغیر حساب پرې. د هر المنځنه بعد چې کوم څوک یې الله جل جلاله فرمایي چې زه به د سره دغه څو شي ګړې کوم، یو دا چې دته به زه جنت کې ټیکانا ورکوم. درنګې حضیرة القدس یو مقام ده، د انبیاء مسکن ده، په دغه کې به زه دته ټیکانا ورکوم. او دریم دا چې د ده به زه رزونا به 70 مرتبه د رحمت په نظر باندې ورته کسه، او رزونا به د 70 حاجتونه پوره کو. او پنځم دا چې د حاسد او د دشمن د شر نه به ایسته، او په هغې حاسد او په دشمن باندې به زه دته غلبه ورکوم. نو چاته
چې څوک سوره فاتحه آیت الکرسی شهد الله آیت او دا قل اللهم مالک الملک آیت وسره بل هم د هر الموز نه بعد یی نو الله به دا 15 شګړې سره کوي نو دا سړی هغه خپل معمول جوړ کړي. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء. پیغمبر وی ته ویا اللهم چې الله مالک الملک بادشاہ دے بادشاہی مالک تی بادشاہی تؤتی الملک من تشاء تویر کوي الملک بادشاہی من تشاء چت دی چې خوشی وتنزع الملک ممن تشاء او ته دغه بادشاہی او خله ار نسوي نه بادشاہی ممن تشاء دی چانه چې خوشی. نو بابا عبدالرحمن هم فرمایي د دغه آیت په مناسبت سره څوک لا خاورو ایرو پاسوي تخت ورکړي او څوک لا تخت د ایرو په ډیران ولې نو دا د الله جل جلاله قدرتونه دي. وتعز من تشاء او ته عزت ورکړي چې خوشي وتذل من تشاء ته ذلت ورکړي چې خوشي. بيدک الخير تو په قبضه قدرت کې خیر دا انک علی کل شیء قدیر بشک سره ته پار شی باندې قادر یې. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل تدخلوي د شپې لره في النهار پوریس کې نو چې کله الله جل جلاله شپه پوریس کې داخله کې شپه پسترونه شروع شي ریس په کمونه باندې شروع شي نظام الله جوړ کړه داسې دا چې د 22 جولای نه د شپه پسترونه باندې شروع شي تر د 22 دسمبر پورې بیا د 22 دسمبر نه بعد بیا داسې منټ نیم منټ فرق سره کوي نو شپه بیا په لنډولو باندې شروع شي او ریس چې هغه په اوږدولو باندې شروع شي. وتولج النهار او تدخل ریز لره فی اللیل په شپه کې وتخرج الحي من المیت او تربوس الحي ژوندی من المیت د مړینا ژوندی وي الله جل جلاله د مړ شي نه پیدا کی لکه انسان د نطفه نه الله پیدا کی درنګ د طیور د مرغونو چې کومه سلسله د الله پاک دینه ژوندی شي دی ایوی د مړ به جان شي نه پیدا کی دی ایوینا یا وتخرج الحي من المیت او ته حقیقی حیات نه مراد کا چې ته اربو سے پیدا کئ ژوندی عالم د امړینا د امرشینا د جاهلنا عالم د جاهلنا لا پیدا کی زوای لوی عالم او پلوري چې پښینه پیږي وتخرج المیت من الحي او ته یا الله جل جلاله میت د حی د ژوندی نه پیدا کئ نو میت د بجان اشیاء الله پاک ژوندوی نه پیدا کئ نطفه وغیره او درنګ د طیور په سلسله اوخلا او درنګ یا تخرج المیت من الحي او ته یا الله پیدا کئ اربو سے المیت جاهل من الحي د ژوندینا نو پلوري شي هغه د عالم نه د لوی عالم وي زوای چې یا جاهل وي پلوري پیغمبر وي نبی وي او زوای چې هغه کافر وي نوح علیه السلام پیغمبر زوای چې کینان کافر شو. وترزق من تشاء بغیر حساب او تر رزق ورکای من تشاء چا خوشی بغیر حساب بغیر د حساب نه بغیر د حساب الله جل جلاله رزق چاته خوشی ورکای. نو کثرت ته رزق چې الله چاته رزق ورکړی دینه دا مسله هم اروزی چې دا د الله د محبوبیت علامه نه دو چې چاته الله رزق ورکړی به د الله پاک محبوب بي د الله ګرون وي. حدیث شریف کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ان الله یعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب الله جل جلاله دنیا دا چا سره کا محبت وی هم ورکي او چا سره نه ورکي او ولا يعطي الدين الا من يحب او دین الله نه ورکي مگر هغه چاته ورکي چا سره محبت وي. نو فمن يعطي الدين فقد احبه نو چاته الله دین ورکړي دا معنا چې دا د الله پاک هغه محبوب بندګونه الله په پسندیده بندګونو کې دا الله د موږ د غینه وګرځي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین الله فرمایي چې نبو نسی مؤمنین د کافرینو لره اولیاء دوستونه. نو دغه ځای کې درې خبرې دي کفار سره تعلقات خو سوال الله سره دي جایز دي او که جایز نه دي. نو یو موالات وي ته وی شي او یو ته مدارات وی شي یو ته مواسات وی شي. موالات مختصر تعبیر اسون الفاظو کې موالات د زړه محبت د زړه تعلق دا بده کفار سره دا سوک هم نه خو سیدا ناجایز ده. او هر چې مدارات دي خوش اخلاقی سره پیش کېدل دا د کافر سره دا خو سوای شي. او درنګ مواسات انساني همدردی دا د کافر سره کوي شي. په سوره ممتحنه کې الله جل جلاله دغه بیان هغه واضح کړ صرف هغه آیت واضح الله فرمای چې لا ينهاكم الذين چې لا ينهاكم الله عن الذين الله تاسو نه منی کوي د هغه خلکونه چې هغه کفار دي لم يقاتلوكم
چې د هغې د اتو سره قتال نه کړه په دین په دین کې قتال د سره نه کړه ولم یخرجوکم من دیارکم او تاسو نو یستلی د هغې د کورونو نه ان تبر د زړه تعلق هغه به د چا سره هم نه خوسی د یو کافر سره به هم د زړه محبت هغه نه شو هر چې د مدارات او مواسات دي نو دا به د هغې کفارو سره کوي چې هغه د اسلام هم او د مسلمان دشمن چې نه نو دا الله فرمایي چې تاسو الله نه منې کوي د هغې خلکو نه د دوستۍ نه د تعلقاتو نه لم یقاتلوکم فی الدین چې هغې تو سره قتال نه کړه په دین کې ولم یخرجوکم من دیارکم او تاسو د کورونو نه نو یستلی ان تبروهم وتقسطوا الیهم چې تاسو د هغې سره ښېګړې وکړئ او تاسو د هغې سره احسان وکړئ ان الله یحب المقسطین الله پاک احسان کوونکي خلک پسندوي انما ینهاکم الله عن الذین یقاتلوکم فی الدین الله مو د هغې خلکو نه منې کوي چې تاسو سره په دین کې قتال کوي واخرجوکم من دیارکم او تاسو د خپلې کورونو نه یستلی وئ وظاهروا علی اخراجکم او تاسو منده امداد کړی د بل سره چې د تاسو د کورونو نه وبوسي څه شي نه مو الله منې کوي ان تولوهم چې د هغې سره تاسو موالات وکړئ موالات نه مو الله سره منې کوي دا به نه سره کوئ نو لا يتخذ المؤمنون الكافرين نه به نسي مؤمنون د کافرین لره اولیاء دوستون من دون المؤمنین په مقابله د مؤمنینو کې ومن يفعل ذلك څوک چې کوي دغه عمل فلیس من الله فی شیء نو دا نه ده د الله پاک په دین کې هیڅ شی هم یا فلیس من الله فلیس من حزب اولیاء الله د اجماعات د ګروخت اولیاء الله نه ده په هیڅ شي هم کې نه ده کوم برکات چې الله پاک خپل دوستونه ته ورکوي ابو دته نه ورکوي الا مگر دا خبره ان تتقوا منهم تقا چې تاسو زنونه بچ کوئ د دوی نه تقاتن په زنونو بچ کولو سره ويحذركم الله نفسه او الله جل جلاله تاسو ته خوف در کوي نفسه د خپل زور نه چې د الله نه وډر شوی کنه الله به سزو در کی و الی الله المصير الله په طرف ته الله پاک رجوع دو قل پیغمبر وي ته وین تخفوا ما فی صدورکم کچیرته تاسو پټوي هغه شی چې تاسو پزړونو کې دا او تبدوه یا تاسو دا وضح کوئ ظاهروي یا لمه الله پاک ته معلوم ده و یا لو ما فی السماوات و ما فی الارض او معلوم دی الله پاک ته هغه شی نه چې پسمنونه کې دا چې پمزکه کې دي والله علی کل شیء قدیر او الله پاک په هر شی باندې قادر ده نو دغه سړی په عذاب باندې هم الله قادر ده چې د کفارو سره دغه تعلقات شړي یا پزړه کې یا په وضح باندې یا متجد اخری آیت یا متجد کل نفس ما عملت من خیر محضره په هغه ریز باندې دا الله بیا تخفیف اخروي ورکوي چې ګوره د قیامت په داسې ریز وي چې چا څه هم کړي دي نو اب هلته کې ورته حاضر موجود وي خپله به یې ویني هر څه که شغ شوي دي ویني به یې سړی که بد شوي بد به نو چې به کله سړی خپل عمل بد وویني نو هغې ځای کې بیا تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا دا ارمونونه به کوي چې کاش چې د مو او د مو دغې عمل کې لویه فاصلې وه چې د عمل مې سره لیدله نه خو دا خو به شوي وي نو اب هلته کې موجود وي یا به یېرېږي ورکېږي نه دی الله نه یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر په هغه ریز باندې مونده کوي هر یو نفس ما هغه عملت چې کوم د کړي دي من خیر د څه خیر د نیکۍ نه مخدورن حاضر کړي شوي به مونده کوي وما عملت من سوء او هغه چې کومې کړي دي من سوء د عبادۍ نه د ګناهونو نه تود لو ان بینها وبینه امدا تود تمنا بو کوي آرزو بو کوي لو ان بینا چې کاش بشک سره په مابین دی دغې نفس کې وبینه په دا مابین دی بد ناکاره عمل کې د ګناه کې امدن بعیدا فاصله ډېره لرې وه ویحذرکم الله نفسه الله پاک خوف توس در کوي د خپل زور نه نو الله مو ډروي چې ګوره د الله نه وډر شوی خو الله پاک رحیم ذات هم ده بیا الله پاک انسان ته زیره هم ورکوي چې والله رؤوف بالامید یې پیدا کوي چې الله پاک رؤوف شفقت کوونکی ده بالعباد بندګانو باندې څه معنا ګناه احساس کوه ګناه دې نه وشي احساس وکړه چې یاره دا خو مې ډېر بد وکړله په دې به لار نه خفا شي اوس توبه اوسه بیا الله شفقت کوونکی ذات الله به دې معاف کړي